السلام علیکم ګرانو خویندو او وروڼو، امید چې در دې دمه جوړ او روغ یاستئ او د ژوند چارې مو په خیر او د عافیت جامې مو په تن وي. نن راځو سبجیکټ، ورب او ابجیکټ چې دا درې سره په یوه جمله کې راځي او یو د بل مربوط دی زده کوو. So let's begin the lesson. لومړی راځو سبجیکټ یا فاعل تعریفو. د سبجیکټ تعریف داسې دی: The doer of an action in English is called subject. د یو کار یا عمل اجرا کوونکی ته په انګلیسي ژبه کې فاعل ویل کیږي. مثلا احمد rides the bicycle. احمد بایسکل چلوي. د دغه کار اجرا کوونکی څوک دی؟ احمد دی. نو احمد سبجیکټ سو. موږ ویل چې سبجیکټ د یو کار یا عمل اجرا کوونکی موږ ته راشي چې یو کار چا کړی دی. نو بل مثال: عثمان drives the car. عثمان موټر چلوي. دغه عمل د موټر چلول څوک کوي؟ نو عثمان سبجیکټ یا فاعل سو، یا په بل اصطلاح د کار اجرا کوونکی عثمان دی. بل مثال: We read the book. موږ کتاب لولو. مثلا څوک کتاب لولي؟ دا کار څوک کوي؟ دا کتاب لوستل خپله یو کار، یو عمل دی. نو دا کار څوک کوي؟ موږ ته هغه کس په کار دی چې دا کتاب لولي. دا کار څوک کوي؟ نو جواب موږ یو. موږ دا کار کوو. نو موږ د دا کار یا دا عمل اجرا کوونکي یو. نو موږ ته په انګلیسي ژبه کې سبجیکټ ویل کیږي. خلا دومره ساده. یعنی د سبجیکټ یا فاعل پیدا کول په یو جمله کې ډیر اسانه دی. صرف د هو یعنی څوک په پوښتلو سره سبجیکټ پیدا کولی سو. مثلا علي drinks the tea. علي چای څښي. اوس یوازې یو څوک ور اضافه کوو. څوک چای څښي؟ جواب علي دی. نو علي سبجیکټ سو. بل مثال: cat meows at me. پشي ماته میاو میاو کوي. څوک ماته میاو میاو کوي؟ cat پشي. نو پشي سبجیکټ سو. یادونه: سبجیکټ همیشه د جملې په سر کې راځي او همدارنګه د اس په سمبول باندې ښوول کیږي. مثلا We speak Turkish. موږ ترکي خبرې کوو. نو we سبجیکټ دی. دا کار موږ کوو. نو we د جملې په سر کې راغلی دی. ښه، تر دې ځایه د سبجیکټ سره آشنا سولو. اوس راځو ورب پیژنو. د ورب تعریف داسې دی: Verb is a word which shows an action or state of being. Verb عبارت د هغه لغات څخه دی چې یو عمل یا هم د موجودیت حالت څرګندوي. که چیرې ستاسې په یاد وي، په کلي کې ځینې وخت زموږ مشران چې موږ ته نصیحت کوي، وایي ګورئ خپل ملګرو سره جنګ، د همسایګانو ازارول او درواغ ویل دا غلط فعلونه دی. نو د فعلونو څخه د دوی مطلب کار دی، یو عمل. نو فعل عبارت د یو کار یا عمل څخه دی. مثلا They kidnap a child. دوی کوچنی تښتوي یا کوچنی غلا کوي. دا کیډناپ تښتول دا خپل یو فعل، یو عمل دی. نو دا په انګلیسي ژبه کې ورب وایي. ګورئ موږ چې سهار د خوبه راویښېږو او بیا چې شپه سي تر خوب وخته پورې موږ د ورځې په جریان کې ډېر کارونه کوو. اول خو سهار مخ مینځې، بیا کار ته ځې، بیا راځې مکتب ته ځې، تلویزیون ګورې، داسې خبرې کوې، هاسې داسې. دا ټول ورځنی کارونه دا خپله ټوله ورب دی. دا یو اکشن، یو عمل دی. اوس راځو مثالونو ته. مثلا They speak French. دوی فرانسوي خبرې کوي. دا speak خبرې کول دا یو عمل یا یو فعل دی. مثلا He reads a newspaper. He reads a newspaper. دی اخبار لولي. دا خپل لوستل یو فعل یا عمل دی. Keep in mind the abbreviation of verb is V letter. په یاد مو وي د verb مخفف یا د فعل مخفف همیشه د V په توري سره ښودل کیږي. He sings a song. Sings یعنی سندره ویل. سندره ویل خپل یو فعل، یو کار دی. نو sings verb سو. د ورب د پیژندلو لپاره یو اسانه طریقه دا ده چې انګلیسي ورب پښتو ته ترجمه کړو. که چیرې پښتو ته مو ترجمه کوي د لغت په پای کې لام تورې رالی، نو پوه سئ چې دا ورب دی. مثلا cry ژړل، ګوره پای کې لام دی. laugh خندل، ګوره خندل لام دی په پای کې. kill وژل، همدارنګه کښېنستل، کتل، وړل، تښتول او داسې نور چې لام تورې یې په پای کې هغه پښتو ژبه کې هغه فعل دی. او د انګلیس څخه پښتو ته واړو موږ ته معلومیږي چې دا فعل دی که ناون یا پروناون یا بل شی.
شنو تر دې ځایه د verb د تعریف نیم برخه مو وویله. اوس state of being د موجودیت حالت دلته رالو، لکه څنګه په تعریف کې مو وویله shows an action or state of being. نو اوس دا state of being چې دی د موجودیت حالت چې دی دا ته راځو. ګورئ is, am, are, was, were, will be, have been, has been دا د state of being verbs دی یا د موجودیت حالت څرګندوي. دا هغه وربونه دي چې د موجودیت حالت څرګندوي. دا خپل عمل نه څرګندوي لکه نور وربونه چې مو ویله اکشن، دا اکشن نه څرګندوي. state of being د یو شي د موجودیت حالت را څرګندوي چې کله او څه وخت یو شی په یو ځای کې موجود و. مثلا اوس راځو مثالونو ته. The water is in the fridge. اوبه په یخچال کې دی. ګوره د اوبو موجودیت را شوي چې په یخچال کې دی. دلته is verb سو. The boy was in the school. هلک په مکتب کې و. ګوره د هلک موجودیت را شوي. was د is تیر حالت یعنی په تیر وخت کې هلک په مکتب کې و. دلته was verb دی. She has been in the class for a long time. دا په صنف کې د ډیر وخت راهیسي. ګوره د دې موقعیت را شوي د ډیر وخت راهیسي په صنف کې د موقعیت شي. We are in the village. موږ په کلي کې یو. ګوره زموږ موقعیت یا موجودیت را شوي چې موږ په کلي کې یو. نو دلته are verbs. شنو اوس موږ د state of beings verb سره آشنا سولو چې دا را په ګوته کوي چې کله او چیرې یو څوک یا یو شی وجود لري. همدارنګه state of beings verbs موږ ته یو څوک معرفي کوي چې څوک دی یا څه کاره دی، او همدارنګه یو اسم یا یو شی راته معرفي کوي چې دا څه شی دی. مثلا Ali is a teacher. علي راته معرفي کوي چې یو استاد دی. دلته is verb سو. ګوره دلته اکشن نسته، عمل نسته، په دا کې فعل نسته. Ahmad was a doctor. احمد یو ډاکټر و. احمد راته معرفي کوي. was دلته verb سو. دلته اکشن یا فعل کوم شی نسته، فزیکی فعل یا فزیکی او کار نسته. دا state of being verbs دی. نو was دلته verb سو. Zahra will be a nurse. زهرا په راتلونکي یو نرس وي. ګوره زهرا راته معرفي کوي چې په راتلونکي به نرس وي. نو دلته will be څه دی؟ will be دلته state of being verbs دی. The car was black. دلته موټر راته معرفي کوي. موټر وای تور و. دلته was verb دی. مثلا the chair is yellow. چوکۍ ژړ دی. دلته موږ د چوکۍ چې یو شی دی معرفي کوي چې ژړ دی. د verb تعریف تر دې ځایه بس دی، کافي دی. اوس راځو object پیژنو چې object څه دی. په هر هغه څه چې کار سرته رسول سوی وي هغه ته په انګلیسي ژبه کې object وایي، په پښتو کې ورته مفعول وایو. احسان fixes the phone. احسان ټلیفون جوړوي. نو دا کار دا جوړول په چیش باندې جریان لري؟ په ټلیفون باندې. ټلیفون object سو. خالد cooks the egg. خالد هګۍ پخوي. دا پخول په چیش باندې شروع دی؟ په هګۍ باندې. نو هګۍ دلته object سو. یا هر هغه شی چې عمل ورباندې سرته رسیږي نو عمل په هګۍ باندې سرته رسیږي. دا کار یا فعل په هګۍ باندې شروع دی نو هګۍ دلته object سو یا مفعول سو. مریم recites the Holy Quran. مریم د قرآن کریم تلاوت کوي. دا عمل یا تلاوت کول په چیش باندې شروع دی؟ په قرآن کریم باندې. نو قرآن کریم object سو. The abbreviation of object is always shown by O letter. د object یا مفعول مخفف همیشه په او توري باندې ښودل کیږي. اوس راورسېدلو د ویډیو وروستنۍ برخې. زه دوې جملې لیکم. په اوله جمله کې subject verb object زه پیدا کوم او د دوهمې جملې subject verb object پیدا کول ستاسې کار دی. John breaks the door. جان دروازه ماتوي. په دا ځای کې جان subject دی ځکه د دا کار اجرا کوونکی جان دی، فاعل جان دی. او breaks ماتول دا فعل یا کار دی، دا کار ماتول. او object یا مفعول door دی، دروازه، ځکه ماتول په دروازه باندې شروع دی. اوس نو لیلا sweeps the room. لیلا خونه جارو کوي یا اتاق جارو کوي. په دا کې subject verb او object تاسو پیدا کړئ او په کومنټ کې راته ولیکئ. تر نوې ویډیو پورې ښه وخت درته غواړم. سبسکرایب مو هم هیر نسی.
ښه وخت، د خدای په امان. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to